السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو 15 لوست ته ښه راغلاست. د 15 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د فیل په کلمه کې فی په نښه کوي. دوهم، د حق په کلمه کې قاب په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا 15 لوست کې د دوو تورو کاب او گاب ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ کاب دی او دا هم د کاب شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د کور په کلمه کې وګورئ چې په سر کې یې د کاب شکل په سور رنګ لیکل شوی دی. د کاب دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د مکتب په کلمه کې وګورئ چې کاب په سور رنګ لیکل شوی دی او د کاب دا شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د ملک په کلمه کې وګورئ چې کاب په سور رنګ لیکل شوی دی. اوس به د 15 لوست دوهم توري گاب ته راسو. دا شکل چې لیدل کیږي او لاندې یو وړغندی لري گاب دی او دا هم د گاب شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د ګل کلمې ته وګورئ چې په سر کې د گاب شکل په سور رنګ لیکل شوی دی. د گاب دا شکل چې وینئ د کلمو سره په منځ کې راځي. د دې مثال ته د منګل په کلمه کې وګورئ چې گاب په سور رنګ لیکل شوی دی او د گاب دا شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د ملنګ په کلمه کې وګورئ چې گاب په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي 14 لوست پورې تاسو د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې یې کاب او گاب توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.